دا اوس چې کومې 10 ورځې شروع شولې، یعنی د نن نه واخله تر غټ اختر ورځې پورې په دې 10 ورځو کې که کوم مسلمان یو روژه ونیوله نو داسې ده لکه ده چې یو کال روژې نیولې وي، او که کوم مسلمان د شپې پکې عبادت وکړو نو داسې ده لکه ده چې د لیلة القدر په شپه باندې عبادت کړی. سبحان الله. لکه ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم مسلمان د ذوالحجې په دې اولنۍ 10 ورځو کې د الله د رضا دپاره روژې ونیسي، که چا یوه روژه ونیوله نو الله جل شانه به ده ته ثواب د یو کال د روژو ورکوي، او که چاته الله توفیق ورکو دغه 10 واړه تر غټ اختر ورځې پورې روژې ونیولې نو د 10 کالو برابر اجر و ثواب به الله جل شانه ورته ورکوي. او که کوم مسلمان دی راپاڅېدو د شپې په دې کې عبادت وکړو، د شپې په صحیح حصه کې، نو وایي داسې ده لکه ده چې د لیلة القدر په شپه باندې عبادت کړی. او مخکې حدیث کې رسول الله علیه السلام فرمایي چې الله جل شانه ته د دغې 10 ورځو عبادت دا دومره خوښ دی چې په ټول کال کې بیا کومه ورځ داسې نه راځي چې د هغې عبادت د دې په مقابله کې الله جل شانه ته زیات خوښ شي. یعنی د دغې 10 ورځو عبادت د الله جل شانه ته ډېر زیات خوښ دی. نو لهذا د لیلة القدر قصې مې درته په رمضان المبارک کې کړي. که کوم مسلمان ته الله توفیق ورکو په دغه 10 ورځو کې د شپې راپاڅېدو او د شپې عبادت یې وکړو نو رسول الله علیه السلام فرمایي چې د لیلة القدر د شپې برابر اجر و ثواب به الله ورکړي. اوس د لیلة القدر د شپې اجر و ثواب څه دی؟ الله قرآن کې فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. د لیلة القدر دا شپه او د دې عبادت وایي دا د 1000 میاشتو نه بهتر اجر و ثواب د دې دی. نو اوس تاسو سوچ کوئ چې 1000 میاشتې نو الله مقرره کړي موږ تاسو ته، او بیا د دې 10 ورځو د 9مې ورځې روژه نیول، یعنی د لوی اختر نه یوه ورځ مخکې روژه نیول، د دې اجر و ثواب د دې نه علاوه دی. د هغې اجر و ثواب دا دی چې الله جل شانه به د تیر شوي کال او د راتلونکي کال ګناهونه ورسره معاف کړي. نو لهذا ډېرې د غنیمت ورځې الله جل شانه په موږ تاسو باندې راوستې دي. هر مسلمان ته زما دا خواست دی چې په دغه 10 ورځو کې خاص د عباداتو اهتمام، د روژو اهتمام، د ذکر اذکار، منځونو، تلاوتونو او دغه رنګې د شپې د عبادت اهتمام وکړي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.